سلامونه خوږو ستړي مشي ما سره ناز زه یم چې د هېڅ تعارف محتاجه نه دی دنیا شاعران دنیا بلبلان داسې ورک ورک ورپسې په دې ګلدرو کې او په دې سمه او په دې غرونو کې ګرځي پیدا کوي او تاسو سره د انګازي ټي وي په شیشه باندې ښیي د انګازي ټي وي باني او د انګازي ټي وي مشر غړی سمره پردي صاحب خواله راغلی یم دلته باړې کارخانو مارکیټ ته راغلی یم او دې سره مې رابطه وکړه مې لیره زه درځم ستاسو خواله نو بس منندو یم چې دوکان یې په ځای پرېښودو او ما سره را روان شو وایي راځه دلته ګورنمنټ کالج دی د جمرو ده نو ویل هغې ته به لاړ شو سره ریکارډینګ به وکړو نو بس غوښتل مې چې ستاسو دپاره د شعرونه ریکارډ کړم دنیا شاعرانو نه مرکې کړي دي خو د دې شعرونه به تاسو ډېر کم اورېدلي وي نو ما کوشش کولو چې نه ورسره خبرې کوم او نه ورله د خبرو موقع ورکوم صرف شعرونه پرې ریکارډ کوم ستاسو دپاره نو راسره اوسئ ښه ډېر ښه شاعر دی او کمنټ کې راته ووایئ چې کوم یو شعر ستاسو راته خوښ شو خپل مې ګڼلې خو پردی وختې او هسې د لارې لاروی وختې خپل مې ګڼلې خو پردی وختې او هسې د لارې لاروی وختې او ستا په وړه ژبه تراخه لفظونه بې وفا دا څنګه سړی وختې ډېر ښه دی خو زه به د زړه کیسه مې چاته وایم لاړې د غرونو غرڅنۍ وختې او پرېږده ثمره چې لوګی لوګی شي په محبت کې سپېلنۍ وختې ډېر ښه دی د غزل مطلب چې ستا د محبت په لار سفر کې یم ستا د محبت په لار سفر کې یم او سم د تندکونو په نظر کې یم او سخت د هجران تبې نیولی یم او پروت دی د غمونو په بستر کې یم او بل شعر دی چې ګرځي که مشال د بېقدرۍ سبب ګرځي که مشال د بېقدرۍ سبب پټ دی د عزت په خپل صادر کې یم او زه سنگي مرمر تاج محل نه غواړم زه سنگي مرمر تاج محل نه غواړم خوښ په خړو خاورو ستا په در کې یم او یاره چې پښتون دی نو بس رور مې دی یاره چې پښتون دی نو بس رور مې دی زه دې نه په لر کې یم نه بر کې یم ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه مننه یاره چې پښتون دی نو بس رور مې دی زه دې نه په لر کې یم نه بر کې یم او آخري مقطع چې مینه یې ثمره چې منزل نه وي مینه یې ثمره چې منزل نه وي نه په هغه ډله نه لښکر کې یم مطلب ده چې نن ښکاري راته داسې لکه یار دی ګیلمن نن ښکاري راته داسې لکه یار دی ګیلمن او راغلی خدای دې خیر وکړي ریبار دی ګیلمن او هوا د نفرتونو ده الوتې په هر لور هوا د نفرتونو ده الوتې په هر لور یار یار نه رور له روره او زوینه پلار دی ګیلمن ډېر ښه دی دا بیا ووایه یاره مننه هوا د نفرتونو ده الوتې په هر لور یار یار نه رور له روره او زوینه پلار دی ګیلمن او زه حقې ته حق وایم زما لویه ګناه دا ده زه حقې ته حق وایم زما لویه ګناه دا ده په دې رانه دا باز یار اغیار دی ګیلمن ډېر ښه دی یاره شعر خو د شعر ښه شعر دی سمر صاحب او بل شعر دی چې یو کس ته مې د مینې نه اظهار وکړو خفه شو او یو کس رانه د مینې په اظهار دی ګیلمن ډېر او دا څوک چې مغربي سندرې وایي هم یې اوري دې ټولو نه حجره منګی ستار دی ګیلمن ډېر د علمي شعر دی دا راته بیا ووایه ښه شعر دا څوک چې مغربي سندرې وایي هم یې اوري دې ټولو نه حجره منګی ستار دی ګیلمن او مقطع چې ګلونه مې شیندل درته په لاره کې ثمره ګلونه مې شیندل درته په لاره کې ثمره خو نه راځي حالاتو نه بهار دی ګیلمن یو بل وختینی غزل راته ووایه چې تا ویل نوي شعرونه مې لیکلي دي هغه راته ریکارډ ښه مطلب چې رایاد کړم لفظونه د جانان خپل چې رایاد کړم لفظونه د جانان خپل شو کوم د لیوني غوندې ګریوان خپل و ارمانونه مې د شپې رانه راتاو شي ارمانونه مې د شپې رانه راتاو شي هر یو کړي د زړه چودون راته بیان خپل او مخکې شعر دی چې تا چې غږ د غریبۍ را باندې وکړو تا چې غږ د غریبۍ را باندې وکړو ما چاړه په مری راخ کا د ارمان خپل شعر دی چې مرتبه یې بزرګۍ نه کمه نه ده په دې وخت کې چې څوک وساتي ایمان خپل ډېر ښه شعر دی یاره
مرتبه یې بزرګۍ نه کمه نه ده. مرتبه یې بزرګۍ نه کمه نه ده په دې وخت کې چې څوک وساتي ایمان خپل او خلکو لار د سپوږمۍ وپېژنده خیجي. خلکو لار د سپوږمۍ وپېژنده خیجي. موږ تر اوسه پورې نه پېژنو ځان خپل. و آخري مقطع چې د نامې مخلصي پاتې ده ثمره. او د نامې مخلصي پاتې ده ثمره. هر سړی لټوي دلته سود او زیان خپل. ډېر ښه دی ثمر صاحب. یو ډېر زړه ته رانږدې ملګری راسره و، بیا رانه مړ شو. ډېر وړوکی راسره راستر شوی و. په هغه باندې ما یو مرثیه نما غزل لیکلی دی. نو مطلب عرض ده چې د بل په ځوانۍ اور شو، چې د بل په ځوانۍ اور شو، زړه مې سم د دنیا تور شو. و دا مې غږ د یار د مرګ و، دا مې غږ د یار د مرګ و، که جهان په ما نسکور شو. و خپل پردي په غوغا سر شول، خپل پردي په غوغا سر شول، غږ چې ستا د مرګي خور شو. و چې ته وې حال مې بدل و، چې ته وې حال مې بدل و، چې ته لاړې حال مې نور شو. او کنه ډېر ښه. و تا په زړه راکړی زخم، تا په زړه راکړی زخم، نه چا ولید نه ټکور شو. تا په زړه راکړی زخم، نه چا ولید نه ټکور شو. نه چا لاس د یارۍ راکړو، نه مې ستا غوندې بل ورور شو. او بې له تا لکه دوزخ وي، بې له تا لکه دوزخ وي، راته داسې کلی کور شو. و ستا د هجر په انګار کې مقطع، ستا د هجر په انګار کې ستا ثمر مړی د ګور شو. ډېر ښه دی ثمر صاحب. یو جهان مننه او خدای دې راته ښه لره. خدای دغه ناستې زموږ بیا بیا جوړ کړي. امین. ډېره مننه تاسو هم یو جهان مننه چې تاسو ماله په خپل پیج کې په خپلو کتونکو اورېدونکو سره زه مخامخ کړلم. یقینا چې موږ ډېر ملګري، ډېر شاعران، ډاکټران، پروفیسران د خپلو ملګریو کتونکو اورېدونکو سره مخامخ کوو، خو ځان چېرته هم نه دی داسې مخامخ کړی. تاسو د نظر دروند نظر زه ډېر قدر کوم او ډېر عزت او ډېره شکریه هم ادا کوم. الفاظ راسره نشته دی چې زه یې ته ادا کړم. زه اکثر له دمو کم ډېرو کمو خلکو له په لاس ورکوم چې زه یې اوس راکښېنم، خو تاسو سره مې هغه زړه مینه ده. الله هم ښه لره. اوس موږ درباندې دغه مخ لیدو. ډېره مننه، ډېره مننه. الله مدام لرم. ډېره مننه.